دا مهاله زمونږ اکاونټ 14% کمپلیټ دی. درته ښایي دا به زه کنفرم کړم. تاسې وګورئ زما اکاونټ فیصدي څومره ته لاړه، 100% ته. نو اوس داسې کوو، زمونږ اکاونټ جوړ شو ښه، لا مونږ اپلای نه ده کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې درنو هیوادوالو ملګرو، خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ. موده وروسته یو بل لرننګ سره راځم ستاسې خواته. هیله ده چې دغه ویډیو تاسې وګورئ، خوښه کړئ، ملګرو سره یې شریکه کړئ. په ننني لرننګ کې به موږ او تاسې د سی ټي جي ته د اپلای کولو طریقه زده کړو. تاسې پوهیږئ چې سی ټي جي د یونیسیف، آی او ایم او نورو سازمانونو لپاره کسان استخداموي. نو راځم براوزر ته، نت ما سره وصل دی، براوزر ته راځم. په براوزر کې زه تاسې مخکې ویلو چې د دندې پیدا کولو لپاره کوم ویبسایټونه په افغانستان کې استعمالیږي. نو یو akbar.org دی، او بل چې ډېر زیات استعمالیږي هغه jobs.if دی. نو په دې کې ننګرهار انتخابونه، په ننګرهار کې چې کومې دندې اعلان شوي هغه به ماته ښیي. نو ننګرهار کې 9 اویلیبل جابس دي. نو په دې کې سی ټي جي ګورم. سی ټي جي دلته څو پوزیشن اعلان کړي دي، دغه یو پوزیشن باندې کلیک کوم. د پوزیشن برخه باندې د ارګنایزیشن په برخه باندې کلیک نه کوم، ځکه ما بلې برخې ته بیا وړي. په هغې کې بیا ماته ښیي چې سی ټي جي چې څومره وظیفې اعلان کړي دي هغه ټول ماته ښیي. البته د سی ټي جي په اړه باندې نور معلومات هم. نو دغه برخې نه تېرېږم، دا مې په تېره ویډیو کې ټول تاسو ته ویلي دي چې دا څه دي. او دغه وروستۍ برخې ته راځم چې هغه د سبمیشن برخه ده، چې موږ څنګه کولی شو خپل اکاونټ، خپل سی وي، هغه اپلیکیشن سبمیټ کړو. دلته لینک شریک کړی، دلته هم شریک کړی، او دغه لاندې برخه کې هم شریک کړی. دغه لینک زه کاپي کوم او په یو نیو ټیب کې اخلم. کوشش وکړئ چې نیو ټیب کې ځکه واخلئ که چېرته بیا هلته تاسې فورمه ډکوئ یا سی وي ورته جوړوئ یا اپلیکیشن سبمیټ کوئ، نو تیار به دلته دغه پوزیشن اړوند معلومات ټول تاسو سره دلته موجود دي. نو دغه ویبسایټ ما سره خلاص شو، د کوم سی ټي جي چې کوم خپل اپلیکیشن دی، دلته هغه د پوزیشن اړوند نور معلومات هم شته دی. لاګین ان اپلای دلته هم کلیک کولی شي، رجسټر هم کولی شي، او که چېرته مخکې د مخکې نه اکاونټ تاسې لرئ دی کې، نو بیا لاګین برخه باندې کلیک کړئ. خو زه لاګین ان اپلای دلته راځم. په دې چې مې کلیک ماته یوه بله برخه خلاصیږي. که چېرته مخکې نه زه په ټایو کې اکاونټ ولرم، نو کولی شم چې دغلته خپل ایمیل ورکړم او دلته خپل پاسورډ ورکړم، لاګین شم. که پاسورډ هم هېر کړی نو فارګاټ پاسورډ له لارې تاسو کولی شئ چې خپل ایمیل ته یو ویریفیکیشن ولېږئ او له هغې له لارې خپل پاسورډ ریسیټ کړئ. خو چون زه اکاونټ نه لرم، اکاونټ جوړولو طریقه موږ زده کوو، نو زه رجسټر باندې کلیک کوم او نوی اکاونټ دلته جوړوم. زه خو تیار، زما کوم ایمیل چې دی په دې کې اکاونټ شته دی، نو یو بل اکاونټ ایمیل به زه ورکړم. بل ایمیل به زه وګورم، ما سره یو بل ایمیل دی. نو تاسو په دغه برخه کې خپل ایمیل ورکړئ، که هغه تاسې جیمیل لرئ، که یاهو میل لرئ یا هاټ میل لرئ. خپل نوم به ورکړئ، پاسورډ به ورکړئ، او بیا به دوباره پاسورډ ورکړئ، او تاسې به ډایرکټ په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. زه کوشش کوم چې زر درته دغه بعضې سټیپونه وښیم چې زمونږ نه ویډیو اوږده نه شي، چې بیا تاسو ته به کتل هم سخت وي او اپلوډ کول به هم سخت وي. تاسې بای کانسنټ ووهئ. دلته د پرایویسي په اړه باندې بعضې خبرې دي چې دوی اپډیټ کړي دي. نو د دې هر ویبسایټ کې چې تاسې معمول ده چې اکاونټ جوړوئ، نو د هغوی پالیسیانې به ټولې ځان سره منئ، او خصوصا د پرایویسي په اړه باندې، او تاسو ته ډاډ درکوي چې مطلب ستاسو پرایویسي ته څوک لاسرسی نه لري. نو ما ته دلته فورمه راغله، مخې ته یو فارم راغی، په دې کې زموږ ډیټیلز دي. دا مهاله زموږ اکاونټ 14% کمپلیټ دی. تاسو کوشش وکړئ چې دغه 100% ته ورسوئ، یعنې 100 ته ورسوئ. زما نیم آلریډي شته دی، مخکې مې ورکړی. لاست نیم هم شته دی، میډل نیم ته که تاسې لرئ ولیکئ، که نه لرئ ضرورت ورته نشته. دغه سټیریک یا د سټار ساین چې کوم سره راغلی دی دغه مست دی، یعنې تاسې باید حتما دغه سیل یا دغه خانه ډکه کړئ. پرایمري نیشنلټي کې تاسې مطلب هغه اولنی نیشنلټي یا ملت ستاسې څه شی دی، نو افغان دی.
لیګل نیم تاسې ورکولی شئ چې ستاسې هغه قانوني او صحیح نوم څه شی دی، نو ما خپل نوم ورته ورکوم، یا بیخي لاس نیم پکې نه ورکوم، همدغه نقیب الله ورکوم. که دویم ملت یا دویم تابعیت تاسې لرئ کولی شئ دغه برخه کې ورکئ، او چون دا مست نوم دی زه یې نه ورکوم. ډیسپورا نه مطلب دلته جلا وطن دی، نو دا برخه مست هم نه ده. که تاسې جلا وطن هستئ یس ولیکئ، که نو ولیکئ، خو بیخي چون مست نه ده زه یې نه ډکوم، کار ورسره نه لرم. او یا بیخي نو لیکم چې زه جلا وطن نه یم، په خپل وطن کې یم. میریټل سټیټس کې تاسې ورکولی شئ خپل مدني حالت، مجرد یې واده دې کړی دی، طلاق شوي یاستئ یا نور مسایل، خو زه سنګل لیکم، سلیکټ کوم، جینډر میل فیمیل، او پر ډیټ خپل ورکوئ تاسې چې اول منت دی، بیا ډیټ دی، او بیا ایئر دی. که چېرته سکایپ لرئ نو کولی شئ چې دلته سکایپ هم ورکړئ. مثلا زما سکایپ چې دی هغه نقیب الله ډاټ آر ایچ. که لینکډین اکاونټ لرئ نو هغه هم کولی شئ دلته شیر کړئ چې زما لینکډین هم تقریبا نقیب الله ډاټ آر ایچ دی. ایمیل دلته خپل تاسې مخکې نه ورکړی وو، همدا ایمیل صحیح ده، چې په دې باندې موږ اکاونټ لرو. او که مثلا ملک مشال سټریټ دا مخکې ما ورکړی، ملک مشال لایسنس لرئ نو دلته انتخاب کړئ یس. مثلا زه یې نه لرم. نیرست انټرنیشنل ایرپورټ، تاسو ته نږدې ایرپورټ څه نومیږي، نو موږ ته نږدې چې دی هغه جلال آباد ایرپورټ دی. پلیز اډ می ټو د سی ټي جي اکټیو روسټر. مطلب دا دی چې تاسې د سی ټي جي فعال غړي هستئ یا کتونکي هستئ، هغې لیست ته مې شامل کړئ. یس یا نو دا زموږ اپلیکیشن لپاره دومره مهم هم نه ده، خو زه وایم چې نو مې ورته انتخابوه. Have you participated in any procurement process while working for the UN؟ آیا د UN سره مو کوم تدارکاتو کومه برخه کې برخه اخیستې ده، که نه هم ده اخیستې، نو دې سره موږ کار نه لرو، نه هم ده اخیستې. Have you ever worked for UN as a full permanent staff؟ کله مې UN سره کار کړی؟ که چېرته تاسو د UN هرې ادارې سره کار کړي دلته به تاسې یس کېکاږئ، خو چون موږ کار نه دی کړی نو نو لیکو، ځکه زیاتره به تاسې نوي کاندیدان اوسئ. Do you have a relative working for the UN؟ UN کې ستاسې کوم خپلوان شته دی چې کار کوي؟ نو نه نشته دی. Do you have a relative working with CTG؟ CTG سره هم کوم خپلوان شته دی چې کار کوي؟ نو. او که چېرته وي نو تاسې باید دا یس کوئ، مخکې نه دې کلیرنس وکړئ، ځکه په عموما په انټرنیشنل اداراتو کې او په UN اداراتو کې دا باید مشخص وي چې آینده کې بیا تاسې مطلب دغسې رسوا کېږي، بیا ستونزې درته جوړېږي. مخکې نه کلیر کړئ، مشکل نه وي بیا. ښه، دلته یوه بله ډېره مهمه پوښتنه ده چې هغه داسې وایي چې مخکې تاسې داسې یوې ادارې سره کار کړی چې هغې کې تاسې د پالیسۍ د ماتولو یا فساد له امله تاسې منفک شوي یاستئ. نو تاسې به نو ولیکئ دلته. اوس بلې مهمې برخې ته چې هغه زموږ تقریبا مهمه برخه ده او د سی وي برخه ده، ایجوکیشن او کوالیفیکیشن موږ نه غواړي. په دې کې به موږ یو په یو باندې څومره موږ زده کړې کړي دي هغه په دې کې موږ اضافه کوو. دغه اپلیکیشنونو فایده ډېره زیاته وي، هغه په دې خاطر باندې چې سی وي که چېرته موږ او تاسې ایمیل کو، کېدلی شي چې ډېر زیاتو خلکو سی ویانې لیږلي په ایمیل باندې لوډ زیات وي، ډېر اسانۍ سره موږ کوم ایچ آر منیجر چې هغه نشي کولی ټولې سی ویانو ته لاسرسی پیدا کړي. خو د دې اپلیکیشنو خوبي دا ده چې دې کې که چېرته ستاسې دغه اپلیکیشن دغه د وظیفې مطابق جوړ شوی سیستم تاسې خپله راجګوي، دا ایچ آر ته هم اساني ده، او کوم کاندید چې ثبت نام کوي د دندې لپاره هغه دپاره هم یو فایده لري. نو کوالیفیکیشن کې موږ دلته ورته انتخابوو چې تاسې ډیپلومه لرئ، مکتب نه فارغ هستئ، مطلب په دغه برخه کې تاسې څه شی فیل کوئ، اوس یې ورکوئ. نو زه دلته بیچلر ذکر کوم. نو بیچلر کې تاسې څه شي بیچلر کړی، مطلب بی سی ایس یا بیچلر ان کمپیوټر ساینس. کوم انسټیټیوټ نه کړی یا د کوم لوړ زده کړو مؤسسې نه کړی دی، نو دلته زه خراسان ورکوم، خراسان یونیورسټي.
کنټري افغانستان. په کوم کال کې فارغ شوی دی؟ نو دلته به زه کال ورکړم 2020. دا به سیف کړم. ها که چېرته تاسې خپل بل کوم کوالیفیکیشن هم دلته اضافه کوئ، مطلب یو سرټیفیکیټ هم کړي یا ډیپلوما هم اخیستې یا مکتب ذکر کوئ، خو که د لیسانس نه ښکته لري هغه مه ذکر کوئ. که لیسانس نه پورته لرئ نو بیا یې ذکر کوئ دلته، ځکه چېرته تاسې لیسانس دلته شامل کړئ نو دې نه مطلب دا دی چې تاسې مکتب ویلی. که کومې ټریننګ یې تاسې اخیستې، تاسې کولی شئ په دغه برخه کې د ټریننګ نوم ورکړئ، کوم هیواد کې دی اخیستی دی، په کوم کال کې دی اخیستی دی، پرووایډډ بای د چا لخوا نه و، مطلب یا د یونیسف لخوا نه و، یا د وزارت صحت عامې لخوا نه و، یا د وزارت معارف لخوا نه و. تاسې دغلته یو په یو باندې ذکر کولی شئ چې زما وخت ویډیو ورانه اوږده نه شي، دغه زه تاسې ته پرېږدم. کاري تجربه کې تاسې کولی شئ دغلته کاري تجربه اضافه کړئ، او دغه برخه چې ده دا مهمه هم ده، مست ده، او ټریننګ چې دی هغه مست هم نه ده، خو کولی شئ تاسې سره یو مرسته وکړي. نو ورک ایکسپیرینس کې تاسې کمپنی نیم، مطلب چې تاسې کومې ادارې سره کار کړی، مثلا ما ادا سره کار کړی دی، زه دلته ایچ آر منیجر وم، او کوم هیواد کې په افغانستان کې، لوکیشن ننګرهار. سټارټ ډیټ تاسې ورکولی شئ چې د قرارداد مطابق چې تاسو سره به قرارداد موجود وي هماغه تاریخ به لیکئ، بیا وروسته کې تاسو ته مشکل پیدا نه شي. مطلب زه د فبروري د 2مې میاشتې د اول تاریخ نه د 2019 کال قرارداد مې په 2000 ما پای ته رسېدلی یم. دلته تا ته دا جمع کویم چې تقریبا ستا 2 کاله او 11 میاشتې ایکسپیرینس دی. څومره معاش دې لرو که دلته یې ذکر کیم ښه خبره ده، که نه یې ذکر کیم نو مست نه دی، زه یې نه لیکم. او کرنسي څه شی وه، او کی ریسپانسیبیلیټي چې ستا څومره هلته مسؤلیتونه وو هغه به ته سی وي به ته لري، سی وي نه به هغه ریسپانسیبیلیټۍ نه یې ته راواخلې او دې کې بیا پیسټ کړې او دلته یې ورته ځان نه لیکي. نو که هم کولی شي چې دلته یې ولیکي یو کن رایټ، زه به یو شی ولیکم چې بیا مخکې لاړ شي. یو کن رایټ یور، دا به زه سیف یو ایکسپیرینس اضافه شو. که تاسې بل ایکسپیرینس لرئ هم کولی شئ دغلته یې ذکر کړئ. مثلا ما بل چېرته کار کړی دی، ما مثلا WHO سره کار کړی په چې رایټ هیر. دا به سیف. که بل ایکسپیرینس اضافه کوئ نو چې څومره تاسې ایکسپیرینس لرئ د جاب ریلیټډ یا د جاب مربوط دغې وظیفې مربوط، نو ښه ده، ځکه ستاسو شارټ لیست کېدو کې تاسو سره مرسته کوي. جیوګرافیکل ایکسپیرینس کوم ځایونه دې لیدلي؟ جیوګرافیکل ایکسپیرینس کې تاسې کولی شئ چې مطلب دلته وایي چې مطلب افغانستان، نو زه یم چې 6 کاله ما دلته تېر کړي دي. سیف یې کړه. سیکټور ایکسپیرینس، سکتوري ایکسپیرینس مطلب تاسې په کوم سکتور کې ډېر کار کړی، مطلب په اډمنسټریشن کې ما 7 کاله کار کړی دی. بل دې په کوم سکتور کې کار کړی، مثلا په ایجوکیشن کې ما کار کړی دی. ایجوکیشن یا په کمیونیکیشن کې ما کار کړی دی، که نه کمیونیکیشن کې دې 100 کاله کار کړی، مطلب 15 کاله کار ما په کمیونیکیشن کې کړی. دلته کولی شئ تاسې ورکړئ په لنګویج کې، تاسې کولی شئ ژبې ورکړئ، مطلب دلته زه ورکوم چې انګلیش. لیول ستا څه ډول او فلوونټ دا مطلب ډېر فصیح یې پکې، فصاحت لرې پکې، او که نه کار پرې کولی شي. زه وایم چې فلوونټ یې مزه دې کې. دا به سیف کړم. یو بل لنګویج به هم اضافه کړم که چېرته پښتو پکې وي. شته پکې، دلته اضافه کړئ. ډاکومنټ برخه کې تاسو کولی شئ چې خپل اسناد دلته ضمیمه کړئ. څه شی ده، مطلب دلته کنټراکټ د قرارداد د چې کوم اسناد اپلوډ کومه، قرارداد ده، ایچ آر لیټر ده، تذکیره ده،
آنلاین کورس ده یا بل کوم کوالیفیکیشن ده کولی شي دلته یا واکسینیشن سرټیفیکیټ ده نو زه دلته وایم چې آیډنټیټي ده زما یا برث سرټیفیکیټ ده یا نیشنل آی ډي ده یعنې تذکیره ده زما دې ځای نه تاسو کولی شئ چې هغه فایل ورته مثلا انتخاب کړئ چې دغه فایل کوم نوټ سره اضافه کوئ یا نمبر ورسره اضافه کوئ چې مطلب دا زما اول نمبر اټیچمنټ ده ایشو ډیټ د دې ستا د تذکیرې دلته کولی شي چې ته ذکر کړې که ذکر یې نه کړې مهم نه ده ځکه مست نه ده موږ تذکیرې تاسې پوهېږئ چې هغه ایشو ډیټ لري او ایکسپایري ډیټ نه لري دا به زه سیف کړم دا به اپلوډ شي تاسې به دغه برخه کې کولی شئ چې خپل اپډیټ سی وي اپلوډ کړئ یا د سی وي جوړول طریقه مې تاسو ته ویلې وه چې څه ډول به تاسې یو وظیفې ته یا یو پوزیشن ته سی وي جوړوئ نو هغه به تاسې دلته اپډیټ سی وي به خپله راواخلئ چې په هر ځای کې وړ یا پی ډي اف فایل هغه به دلته اپلوډ کړئ ویډیو سی وي هم راوستلی شي تقریبا د 15 پورې یعنې دا خوبي هم دوی لري چې په ویډیو کې تاسې خپله سی وي تشریح کړي یا وړاندې کړي مې دلته تاسې اپلوډ کولی شئ ریفرنس به تاسې 3 دانې واچوئ ریفري نیم کمپنی رول او داسې نور اکنالجمنټ کې به تاسې ټول شیان سرټیفای کړئ ورته دغه معلومات چې تا ذکر کړه دا صحیح دي او بعضې نورې پالیسیانې دي چې دا زه نه لولم او وخت پرې ډېرې تېرېږي تاسې به دا کنفرم کړئ سی وي ما نه اپلوډ کړي نو وایي چې سی وي ته اپلوډ کړه زه به یو سی وي دلته اپلوډ کړم چې زما د اپلیکیشن مخکې لاړ شي مثلا دا یو سی وي ده فکر وکړئ دا به زه دې ځای نه دلته اکنالجمنټ کې هم مانه یو څه پاتې دا خوبي لري که کوم برخه تاسې پرېښي درته ښایي دا به زه کنفرم کړم زما اکاونټ به جوړ شي او له هغې وروسته زه بیا کولی شم چې یو اپلیکیشن سبمیټ کړم تاسې وګورئ زما اکاونټ فیصدي څومره ته لاړه 100% ته نو اوس داسې کوو زموږ اکاونټ جوړ شو ښه لا موږ اپلای نه ده کړې زه دا کلوز کومه بیرته راځم هغه لینک ته لینک کې دا لینک بیرته کاپي کومه دلته یې پیسټ کوم اوس زما اکاونټ جوړ شوی دی نو ډایرکټ زه په اپلای باندې کلیک کوم اپلای نه اپلای نه وروسته هم تا ته بیا یو چانس درکوي چې بعض شیان کې ته تغییر راولئ هغه اکاونټ باید ستاسې ډېر دقیق وي ځکه دغه فورمه چې تاسې ډکوئ دې سره څنګ کې ستاسې دغه اکاونټ کاپي هم ځي که دا پوزیشن نیم بدلیږي نو تاسې باید اکاونټ کې هم تغییر راولئ تاسې دلته اوس چې کومه دنده لرئ د هغې ټایټل ولیکئ دلته یا میډیا اینډ کمیونیکیشن آفیسر زه لیکم او چیرته کار کوي مطلب ننګرهار پبلک هیلث ډایرکټریټ سره اویلیبل فرام نو دلته ته لیکلی شي چې څومره وخت کوم تاریخ نه زه آماده یم دغې وظیفې ته که چېرته زه کامیابېږم نو تاسې یو تاریخ ورکړئ مثلا اوس د مارچ 14 تاریخ دی زه وایم چې د اپریل په اول باندې زه آماده یم نو څلورم که چېرته دغه وظیفې ته دندې ته زه راشم کامیاب شم نو 2024 اپریل نه زه آماده یم څومره معاش غواړئ دلته کولی شئ چې ولیکئ خو تاسو کوشش وکړئ چې معاش مه لیکئ کیدای شي تاسې معاش غوښتنه زیاته وي او هغوی پالیسۍ کې معاش کم وي نو بیا تاسې نه شارټ لیست کېږي دلته یا مه لیکئ یا ولیکئ چې یاست ښه غواړي نو دلته موږ ټیکس نشو لیکلی نو تاسې مه لیکئ که احیانا لیکئ نو یو اندازه واچوئ دغه پوزیشن په اړه باندې چېرته ولوستل یا وادې اورېدل نو موږ اکبر سایډ کې دغه پوزیشن ولیده که کوم بل ځای کې دې لیدلي نو دلته کولی شي چې ته مطلب ورته ووایې چې په جابز ډاټ ایف کې ما ته وکته یا مې فیسبوک کې وکته دغه وظیفې په اړه باندې کور لیټر تاسې کولی شئ دلته واچوئ خو ستاسو سی وي کې کور لیټر موجود وي دلته یې مه اچوئ که چېرته په سی وي کې موجود وي هغې ځای نه کاپي کړئ او دلته پیسټ کړئ دغه برخه کې نو آر یو کرنټلی سی ټي جي کنسلټانټ آیا سی ټي جي سره مشاور په حیث باندې کار کوي نه نو ایمیل دې دلته تاسو کولی شئ دغه پوزیشن لپاره تاسو شریک کړئ مثلا زه خپل ایمیل شریکوم دلته نو دلته د ولایتونه پکې مختلف ولایتونه دي تاسو کوم ولایت لپاره ثبت نام کوئ یا په کوم ولایت کې تاسو فی الحال اوسیږئ نو زه دلته ورته ننګرهار لیکم په ننګرهار کې اوسیږم او دغه پوزیشن چې دی وایي په 14 ولایتونو کې اعلان شوی تاسو کوم ځای ته آماده استئ نو زه دلته لیکم چې جلال آباد کې
دلته تیار جلال آباد شته. که بل موقع ته چې وایم کولی شي چې واجې مطلب زه وایم چې زه په نیمروز کې هم وظیفې کول ته آماده یم. دلته شته ګوره ښه. که کونړ لیکئ نو کونړ نږدې دی، کونړ به ولیکو ځکه کونړ هم لیست کې شته. دلته بعضې نورې مادې هم شته دی. وایي تاسې آیا آماده استئ چې تاسې دغه ولایتونو ته یو دمي سفرونه که چېرته برابرېږي په دې دنده کې تللی شئ؟ هو سفرونو ته زه آماده یم تللی شم، او په ډیټا منیجمنټ کې ډیټا انالیسس کې او په ریپورټونو او معلوماتو جوړولو کې تاسې تجربه لرئ او په لرویه، او په سروېګانو کې او د کمیونټي په لیول باندې چې کوم د کورونو سروېګانې کېږي اسسمنټ یې کېږي هغه کې تجربه لرئ او لرم یې. ځکه تاسو چې اپلای کوئ حتما په دې برخه کې ایکسپیرینس لرئ، تجربه لرئ. په جی پی ایس او کوبو ډیټا کیټ کوم اپلیکیشن چې دی د ډیټا کلیکشن لپاره هغې سره تجربه هغې سره مطلب تاسې بلد استئ، تجربه لرئ؟ هو لرم یې. حتی د ټیم په سپرویژن او اداره کولو کې تجربه لرئ؟ هو لرم یې. بعضې نورې پوښتنې دي. په ایمرجنسي او پرمختیایي پروژو کې تجربه لرئ؟ هو لرم یې. تاسې کوشش وکړئ چې دا یس کوئ ټول. ډو یو هاف ایکسپیرینس ان د UN ان هیومانیټیرین سیکټور؟ تاسې UN سره د ایکسپیرینس لرئ؟ نه لرم. که لرئ نو یس تاسې کېکاږئ. ته لیسانس لرئ یا په دغه رشتو کې په اجتماعي علومو کې، اداره او تجارت کې، ډیټا منیجمنټ کې، معلوماتي ټکنالوژي کې یا نورو کې؟ هو لرم. چې ته په دغو کې یو کې لرئ یس کې کلیک کوئ، او که چېرته نه لرئ نو نو. ستاسې مسلکي تجربه څومره ده؟ 1 نه 2 کالو پورې ده، 2 نه 5 کالو پورې ده، که 5 نه زیاتو کلونو پورې ده؟ نو دغه به یو ورته انتخاب کوئ، سبمیټ به کوئ، ستاسې اپلیکیشن به سبمیټ شي. دغه فورمه پلس تاسې یا کوم اکاونټ چې تاسې جوړ کړو د هغې یو کاپي به د دوی سیستم ته لاړ شي، بیا به تاسې بعدي برخو کې یا سټیپونو کې شامل شي. یعنې ستاسې اپلیکیشن چې سبمیټ کېږي دغه فورمه او ستاسې کوم اکاونټ چې جوړ شو هغې یو کاپي دوی ته ورځي. نو کنګریچولیشنز یور اپلیکیشن هز بین پوسټډ سکسسفولي. نو زموږ اپلیکیشن سبمیټ شو. تاسو کولی شئ بیرته ویب سایټ ته راوګرځئ یا د دې ځای نه ساین آوټ شئ یا لاګ آوټ شئ، یا هم دلته پرېږدئ. کېدای شي آینده کې تاسې بله کومې دندې ته په سی ټي جي کې اپلای کوئ نو تیار به تاسې سره لاګین وي. ډېره زیاته مننه ستاسې د حوصلې څخه. که کومه پوښتنه، پیشنهاد او وړاندیز لرئ زموږ د ویډیوګانو په اړه باندې، لرنینګو په اړه باندې، موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. ډېره مننه.